د ایمان اغیزې په رواني او جسمي روغتیا باندې. اوله برخه: روغتیا څه شی ده؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری معصوم افغان. تاسو ته په د ایمان اغیزې په رواني او جسمي روغتیا باندې سلسله کې نن د روغتیا په اړوند معلومات وړاندې کیږي. روغتیا څه شی ده او د دې ترڅنګ فزیکي او بیولوژیکي فشارونه هم درپېژندل کیږي. په دې سلسله کې تاسو ته ډیر ګټور اسلامي او طبي معلومات وړاندې کیږي. لرم چې په مینه یې راسره تعقیب کړئ. په دوهمه برخه کې په د رواني او جسمي روغتیا ترمنځ اړیکې موضوع باندې مفصل بحث لرو. له یاده یې مه باسئ. او که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. راځو د ویډیو په طرف باندې. روغتیا څه شی ده؟ انسان دوه ګونی مادي او غیر مادي جوړښت لري او د یو انسان روغتیا هغه وخت بشپړه ګڼلی شو چې د هغه دا دواړه جوړښتونه د یو او بل سره په پوره انډول او همغږۍ کې وي، یا په بل عبارت بشپړه روغتیا د بدن د ټولو غړو او رواني فعالیتونو په سمه توګه سرته رسیدلو څخه عبارت ده او د انسان هغه قابلیت او توانایي ده چې د هغې په وسیله انسان د فزیکي، بیولوژیکي، روحي او رواني فشارونو او نادودو په وړاندې په کلکه ودرېږي. همدارنګه روغتیا هغه الهي لوی نعمت دی چې یوازې او یوازې د هغه په شتون کې انسان کولی شي له نورو الهي نعمتونو څخه ګټه واخلي او برخورداره شي. رواني فشار د هغو معلوماتو منفي تعبیر دی چې زموږ د حواسو په وسیله زموږ دماغ ته رسیدلی او زموږ په ذهن کې یې د ناخوښۍ حالت رامنځته کړی دی. رواني فشار کولی شي زموږ د روغتیا د تعادل او موازنې درېګونی حالت، یعنې د بیوشیمیکي، فیزیولوژیکي او رواني روغتیا ترمنځ اړیکې او ټوله موازنه او تعادل له پوره خنډ سره مخامخ کړي او د هغو په واسطه د نیورو ترانسمیټرونو، پیپټیدونو او ستیروئیدونو ترمنځ د تعادل او موازنې حالت له ډیر لوی بدلون سره مخامخ کیږي. رواني فشار د انسان فزیولوژیکي تعادل او موازنه لکه د وینې فشار، د زړه ضربان یا د زړه حرکات او خوځښتونه او همدارنګه د انسان ډیر نور حالات هم له پوره خنډ سره مخامخ کولی شي. روحي او رواني فشار کولی شي چې د اضطراب، انکسیټي، ډپریشن یا خفګان او د یوه ټینشن یعنې تر فشار لاندې راتللو په بڼه زموږ رواني تعادل او موازنه د بحران او سخت مشکل سره مخامخ کړي. اول، فزیکي فشارونه: د هوا د فشار او تودوخې بدلون، ګرمي او یخني، د ځای یا ارتفاع بدلون، اوچتې او ژورې سطحې، د وچوبې او لندبل اندازه، حرکت، سرعت او تشعشعات. دوهم، بیولوژیکي فشارونه: د انسان د بدن هغه بدلونونه دي چې د کیمیاوي توکو د تعاملاتو یا د میکروبونو او پرازیتونو په شتوالي کې د انسان په بدن او یا د هغه په چاپیریال کې رامنځته کیږي. کله چې موږ وایو بشپړه روغتیا، هغه د انسان د هغې وړتیا، ځواک او قابلیت څخه عبارت ده چې انسان د هغې په واسطه د فزیکي، بیولوژیکي، روحي او رواني فشارونو په وړاندې په کلکه سره ودرېږي. زموږ موخه او هدف د فشارونو یوه خاصه اندازه ده چې نارمل ګڼل کیږي. که چیرې د بشپړې روغتیا خاوند یو شخص د دغو فشارونو له غیر نارمل حالت سره مخامخ شي، د هغو په وړاندې ودرېدل او مقاومت یې له منځه وړي. د مثال په ډول که چیرې په یوه سیمه کې د تودوخې درجه ډیره لوړه یا ټیټه شي، نو د انسان څخه سره له دې چې د پوره روغتیا خاوند هم وي، په دوامداره توګه د هغې په وړاندې د ودرېدو او مقاومت تمه او امید نه کیږي. اضطراب یا تشویش په عمومي ډول له دې ډاره رامنځته کیږي چې ممکن خپل یو ډیر د خوښې شی به له لاسه ورکړم، او خفګان د هغه شي په باره کې وي چې موږ پخوا له لاسه ورکړي وي. نو له همدې کبله هر څومره چې زموږ تړاو له مادیاتو سره لږ وي، په هماغه اندازه به زموږ تشویش او خفګان هم لږ وي. لکه چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به دا خبره روښانه او جوته شي چې ایمان د انسان د ژوندانه د لومړیتوبونو د ټاکلو او د رښتینو او حقیقي بدلونونو لپاره یو ډیر ضروري شی دی. همدارنګه ایمان د روحي او رواني فشارونو اغیزې کموي او حتی په خپله روحي او رواني فشارونه راکموي او د انسان د روغتیا بشپړه ساتنه او محافظت کوي.